سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو شل کلن خواجه سرا یا هجړه چې شیزه نوم یو هغه باندې ډزې شوي دي او وژل شوی دی. دا واقعیا چرته مخې ته راغلی ده او کله دا کار شوی دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو دا واقعیا چې په ډیره اسماعیل خان کې مخې ته راغلی ده. ویل کېږي چې دغه خواجه سرا یا هجړه چې 20 کاله عمر یې لرلو د مرګ نه پس د لاش د په فلیټ کې یا د په کمره کې پیدا شوی دی. ویل کېږي چې راشد نوم یو تن د شیزه ډیر نږدې ملګری او هغه په دغه خواجه سرا باندې ډزې کړي دي او د ډزو نه وروسته هغه د ځای نه تښتېدلی دی او په تیښته کې کامیاب شوی دی. پولیس د ملزم راشد په باره کې وایي چې هغه په DHQ هسپتال کې ملازم و، یعنی نوکري کوله، چې د هغه د گرفتارۍ لپاره چاپې شروع دي او زر تر زره وایي چې هغه به ونیول شي او د قانون مطابق به ورته سزا ورکړل شي. دا واقعه چې په ډیره اسماعیل خان کې مخې ته راغلې ده. د دوی نور ملګري خواجه سرا ډیر زیات خپه دي او ټول وایي چې همیشه خواجه سراو سره یا هجړاګانو سره ظلم شوی دی. په دوی باندې هر څوک خپله بدماشي ښیي او د دوی د حقوقو هیڅوک خیال نه ساتي. قدرمنو دوستانو، رښتیا هم چې دا یو ظلم دی، ځکه چې دوی الله تعالی پیدا کړي دي، خو که دوی هر څه کوي الله تعالی به دوی سره د خپل عمل حساب کوي. انسان له نه دي پکار چې په داسې یو بې درده مرګ باندې بل انسان ووژني. قدرمنو، دا ویډیو او دا خبر تر همدې ځایه چې تر تاسو مو در ورسوو. تاسو ټولو مننه کوم چې موږ سره مو د خان کلیک چینل دا ویډیو تر اخره وکتله. له نورو تازه معلوماتو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.